نامه د خدای چې رحمان او رحیم دی. باچا خان بابا کتاب، زما ژوند او جدوجهد، تړومې باب، کورنۍ. زما د پلار بارم خان نوم و، د کلي خان و، په مشر خان مشهور و. دی د نورو خانانو په شان نه و. په کلي کې د دومره جایداد له چا نه و، خو دی داسې نه ښکارېدو لکه خان. پوهه او زیږ پوښتنو په چا یې زیاتی نه کولو او نه یې مظلومان د بل چا زور زیاتي ته پرېښودل. د ده سره به چا زیاتی وکړو، هغه به یې په صبر برداشت کولو او بدل جذبه یې زړه کې نه ساتله. وروڼو او تربورانو ورسره ډېر زیاتی کړی و. د ده وس کېدو چې بدل ورنه واخلي، خو د بدل په ځای به یې وبخل، بلکې احسان او ښېګړه به یې ورسره کوله. منځګزار، پرهیزګار او سوله دوست سړی و. د صبر او زغم خاوند و. کله چې به حجرې ته نابلده مسافر راغلل چې هېڅوک به یې نه پېژندل، پلار به مې ورله په خپله ډوډۍ وړله. نوکران به وو، خو د ده په خپله د ډوډۍ شکور راغستی و او د اینګولي لوښي به یې په لاس کې راغستي وو او ویل به یې دا د خدای میلمانه دي، په کار دی چې زه یې په خپله خدمت وکړم. اکثر به داسې وشول چې میلمانه به جمعې کې شپې له راغلل، نو چې سهار به ورله نوکر چای وړه، نو خبر به یې راوړو چې میلمانه نشته، تللي دي او بړستنې هم د ځان سره وړې ده. د نورو خانانو په شان حاکم پرست نه و. د حاکمانو سره به یې تعلق نه ساتلو او نه یې د هغوی خدمتونه کول. زما د نیکه هم دغه حال و. زما د نیکه سیف الله خان نوم و. کله چې د فرنګیانو د بونیر د نیولو په غرض په بونیر حمله وکړه او د سورکاوۍ غزا وه، نور خانان د فرنګي ملګري وو او سیف الله خان بابا د کام مرستې له ورغې. دارنګې زما غور نیکه عبیدالله خان بابا ازاد خیال، پیاوړی او منلی مشر و چې د هغه وخت د دراني حاکم سلطان محمد خان طلایي د لاسه پانچي شو. د درانو حکومت د غیاشۍ په خپل کام د زور زیاتي، د کورنۍ اختلافونو او د جنګونو په وجه ختم شو او د دوی نه وروستو سیکانو حکومت راغی. درانو چې واورېدل چې سیکان را روان دي، شپه په شپه کابل ته وتښتېدل او پښتانه یې سیکانو ته پرېښودل. مخکې به مونږ بیانو تاریخي پس منظر. باچا خان بابا لیکي چې یا هغه وخت و چې کله بابر د پښتنو د بېوقوفۍ او د خودغرضۍ او د ایرانیانو د امداد او د لمسون په وجه د ابراهیم لودي نه د هندوستان باچایي تخت او تاج واغستو. شیرشاه سور یې راپاڅېدو او د بابر د زوی همایون نه یې د پښتنو حکومت بیرته واغستو. ډیلي یې ونیولو، همایون وتښتېدو او د ایران دربار ته یې پناه یوړه او هلته ایرانیانو د پښتنو د کمزوري کېدو موکله ساتلی و. شیرشاه د پښتنو جنډه په کلکته ودروله او شیرشاه چې د ملک د آبادۍ دپاره د زنت، تجارت او د زراعت کمې منصوبې جوړې کړې وې، په هغې د مغولو د اکبر بادشاه نوم وشو. دا د اکبر دماغ نه و، د شیرشاه دماغ و. یا هغه وخت و چې کله په پښتنو د ایرانیانو حکومت و، پښتانه به یې سپکول او سپک به یې ګڼل. په کندهار کې میرویس خان نیکه راپورته شو، پښتانه یې د ایران د غلامۍ نه آزاد کړل او د پښتنو بیرغ یې په اصفهان ودرولو. یا هغه وخت و چې پښتانه نادرافشار ریز مریض کړي وو. چې نادرافشار مړ شو، نو د پښتنو لویه جرګه په کندهار کې راغونډه شوه او د ډېر غور نه پس د احمدشاه بابا په مشرۍ دعا یې د خیر وکړه. احمدشاه بابا راپورته شو، ایرانیانو له یې شکست ورکړو او د پښتنو د حکومت بنیاد یې کېښود. یوازې پښتونخوا نه بلکې ټول هندوستان یې د هغه وخت د مغلي حکومت د ظلمونو نه خلاص کړو. دې وخت کې په انګریزان هندوستان لا نوي راغلي وو. چې احمدشاه بابا ډیلي واغست، نو د انګریزانو د تګ دونه خبر شو او اراده یې وکړه چې انګریزان هم د هندوستان نه وباسم. انګریزان چې په دې پوښه شول، د ایران دربار ته یې سفیر ولېږلو او ایرانیان یې راپورته کړل چې په افغانستان حمله وکړي. احمدشاه بابا چې د دې سازش نه خبر شو، نو د انګریزانو د مخنیوي کار یې پرېښود او په مخ افغانستان ته را روان شو. چې جهلم ته راورسېدو، نو د جهلم د سیند په غاړه ودرېدو او د پښتنو ټول خیلونه او قبیلې چې ورسره وي، هغوی ته یې وویل چې له دې ځایه تر امو دریابه پورې ستاسو ملک پښتونخوا دی. او یا دغه وخت و چې د دورانو غیاشۍ، بې تدبیرۍ په خلکو د زور زیاتي، کورني اختلافونو او د جنګونو په سبب پښتانه دومره پرېوتل چې خپل کور کې د سیکانو د مقابلې نه وو. هغه د پلار نیکه ګټې خو پرېږده، خپله خاوره ترې سیکانو لاندې کړه او په دوی کې دومره څوک نه وو چې په خپله خاوره او ناموس یې ننګ او غیرت کړی وی. د سیکانو د زور او د ظلم په مقابله کې یې سر اوچت کړی وی او د پښتنو عزت او عظمت یې د دې ظلم نه بچ کړی وی. د سیکانو ډېر ظالمانه حکومت و. زما د مور د اړخه نیکه محمد دین خان په موږ ته دا خبره کوله چې ورځ زه د شولګرې نه راتلم، په سیند راپورې وتم چې په دې کې یو سیک راغی، ما ته یې اشارت وکړو چې راوګرځېږه او ما هم په شا پورې باسه. محمد دین نیکه ورته وایي چې زه ناباري یم، خو سیک مجبور کړی دی او چې سیک یې په شا راسور کړی دی او د اوبو منځ ته رسېدلی، نو ټوپونه کړي دي او سیک یې د اوبو په منځ کې غورځولی دی او دې ترې تللی دی. د هندوستان او د هندوستان د هغې سر نه سر سید احمد بریلوي
او اسماعیل شهید په دوی یعنې په پښتنو ننګ او غیرت کوي او د سیکانو د مقابلې دپاره د پښتنو خاورې ته راځي. د هغه وخت حکومت افغانستان له طرفه د ده سره مرسته ونه شوه، بلکې د یار محمد خان لخوا ورسره جګړه وشوه، لکه څنګه چې د پښتنو د دې زړې چاربیتې نه څرګندېږي. روان شو یار محمد سید اوباسي له پنجتاره، سید له بری ورکړي الهي پروردګاره. د دې علاقو د پښتنو همدردي د سید صاحب سره وه. ده غوښتل چې ملک شریعت نافظ کړي او د شرعي قانون سره سم د خور او د لور بند کړي او په میراث کې ښځو له هم شرعي برخه ورکړي او د ځینې غلط رسم او رواج اصلاح وکړي. په خانانو او مولیانو د دې خبرو بد اثر وشو، شور ځوږ یې جوړ کړو چې یو سیک لاړو او بل سیک راغی. د پښتنو او مسلمانانو په دې همدردانو یې د وهابي فتوا ولګوله. په پښتنو کې قومي او سیاسي شعور نه و. د بریلوي صاحب او د ده د ډلې په ضد راپورته شول، څه یې ووژل او څه یې په اباسین هزارې ته پورې ویستل. د هزارې ځینې مسلمانانو په ځای د دې چې د بریلوي صاحب مرسته وکړي، سیکانو ته یې مخبري وکړه. سیکان راغلل او باقي مانده هلته یې د سیکانو له لاسه تاله ترغه شول. سعید صاحب او اسماعیل صاحب بالاکوټ کې شهیدان شول. څومره د افسوس خبره ده چې سعید صاحب د پښتنو په ښځو ننګ وکړو او بې ننګه پښتنو دوی سره ننګ ونه کړو. چې سعید صاحب سیکان د پښتنو د خاورې نه ویستل، نو د افغانستان حکومت صاحب ته وویل چې اوس دا ملک موږ ته پرېږده. کیسه داسې وه چې د تخکال ارباب بارام خان چې د سعید صاحب مرید و، هغه به کال په کال د روژې په میاشت کې بریلي ته راتللو. د قرآن پاک ختم او تراویح به یې هلته د سعید صاحب سره کولې. پخوا د تګ راتګ ذریعې هم نه وې، په اس روانو چې ګجرنوالي له راغلی دی نو تږی شوی دی. په لاره کې کویې و، ښځې ورله اوبو له راغلې وې. دی چې کوهي ته ورنږدې شو نو د لاس په اشاره یې د ښځو نه اوبه وغوښتې. چې د ښځو منګي ډک کړي، نورې ټولې لاړې او دوه ښځې پاتې شوي، نو دله یې اوبه یوړلې. چې دله یې اوبه ورکړې نو په ژړا شوې او ورته وویل چې موږ پښتني یو او سیکانو په زور راوستي یو او دوه بچي مو هم پیدا شوي دي. ارباب صاحب چې بریلي ته ورسېدو نو هغه ډېر زهیر و. سعید صاحب ترې پوښتنه وکړه چې ته د ولې دومره زهیر یې؟ هغه ورته د ګوجرانواله دا ټوله واقعه بیان کړه. نو سعید صاحب د جمعې په ورځ منبر ته وخت، دا کیسه یې بیان کړه او د جهاد اعلان یې وکړو. زه دلته تاریخ نه بیانوم، صرف دا خبره ښکاره کوم چې د دې څه وجه ده چې په پښتنو لوی حکومتونه جوړولی شول خو ټینګولی یې نه شول. د دې وجه دا ده چې په پښتنو کې اجتماعي ژوند، قومیت او اتفاق نه و. په پښتنو کې به وخت په وخت لوی او قابل سیاستدانان پیدا شول، لوی سلطنتونه به یې قایم کړل، خو کله به یې د سر په کفن کې ونغښتل، نو په پاتې کسانو کې به د کاموالۍ مینه او اتفاق او د اهلیت جذبه نه وه. د دولت او د اقتدار ګټلو دپاره به یو بل ته اړم شول. په عوامو کې به هم د کاموالۍ احساس نه و چې مشران یې د غلطې لارې ته نه پرېښودلې، یا یې خودغرضه او ناپوهه مشرانو له موقع نه ورکولې. په پوهه، لایقو، بېغرضو او خدمتګارو مشرانو راغوښتلی او خپل حکومت یې ټینګ ساتلی. په عوامو کې د کاموالۍ او د ملیت د جذبې د نشتوالي له کبله به په دوی د خودغرضو مشرانو اثر وشو او اتفاقي او خانه جنګي به عامه شوه. خپل طاقت به یې په خپلو کې یو بل باندې ختم کړو. دښمنان خو به د موقع په تمه ناست وو، موقع به یې وموندله، باچاهي او حکومت به یې ورنه واخیستو. دوی به یې غرونو ته وشړل، دښمنانو به د دوی په آبادو مزې چرچې شروع کړې او دوی به په غرونو رغونو کې سروخلي در په در ګرځېدل، تر څو چې به بیا توبه قبوله شوه، د خدای رحم به پرې وشو، لایق او پوهه سړی به پکې پیدا شول. بیا به یې دښمنان له وطنه وشړل او له نوي سره به یې په آبادۍ ګوتې پورې کړي. د سیکانو نه پس د پیرنګیانو دور راغی. پیرنګي په خپلو خو د سمندر په لاره راغلی و، ولې دا ورته معلومه وه چې د هندوستان د تاریخ ټولې حملې د قطب نه شوي دي او د خپل برطانوي هندوستان د سلطنت د ساتلو دپاره هغه د پښتنو خاورې ته راپورې وتلو چې په هغه درو لارو او سیندونو قبضه وکړي چې په کومو د بهر نه حملې شوي دي. د پوځي حکمت عملۍ نه علاوه هغه د دې سیمې سیاسي حالاتو ته هم توجه وکړه. هغه ولیدل چې دلته هم هغه پالیسي روانه ده چې کومه چې د هغه نه مخکې مختلفو حاکمانو ازمایلې ده. حقیقت دا دی چې کله مغولو د پښتنو سره جنګونه وکړل او چې کله چې شهنشاه اکبر د پښتنو د لاسه اول په خیبر، بیا په کړپا او په اخره چې کله د بونیر په کړاکړ کې د خپل پوځ سره خپل لوی وزیر بیربل خو مړ شو، نو بیا اکبر راغی پښتنو ته یې د اباسین نه پورې د اټک قلعه جوړه کړه. سره د خپل وزیرانو کېناست چې په دې خبره سوچ وکړي چې پښتون خو یې په جنګ ونه وهلی شو، اوس به یې په کومه وسله وهي. چنانچې د ډېر غور او فکر نه پس په دې نتیجه ورسېدو چې پښتون دوه حیثیته لري،
یو پښتون من حیث القوم مسلمان دی او د اسلام سره لوی حقیقت لري. دویمه انساني کمزوري یعنې دولت سره مینه لري. نو د دې په رڼا کې هغه یو داسې پالیسي وضع کړه چې داسې عالمان مولیان او پیران پیدا کړي چې د هغوی په ذریعه اسلام د څادر د لاندې خپل سیاسي غرضونه سر کړي. او درېیمه دا چې د پښتنو دنیایي مشران ملکان او خانان د دولت او نوکرو په زور په بیه واخلي. هم په دې سلسله کې موږ وکتل چې د اخوند درویزه او د هغه په شان نورو ډېرو دیني مشرانو او د مغولو په وینا او ښودنه د پښتنو د قامي او ولسي تخریک د مخنیوي دپاره په پیروغان ونتې باعمله عالم او سوچه مسلمان د مغولو دپاره د کفر فتوا ولګولې. پیرنګي دا ولیدل چې هم دغه پالیسي د مغولو نه پس دورانیانو خو خپله کړه، د هغوی نه په وراثت کې سیکانو ته پاتې شوه. پیرنګي چونکې د 20مې صدۍ تعلیم یافته او ساینسي دور پیداوار و، نو هم د شهنشاه اکبر هغه مقبره نسخه خپله کړه او کوشش یې دا و چې یو خوا د پښتنو دیني مشران د خپل سیاسي غرض دپاره استعمال کړي او بل خوا د هغوی دنیاوي مشران په دولت او منصبونو واخلي. ولې ډېره تعجب خبره ده چې دا چې هغه اسلام چې کم مغل مسلمان د خپل مسلمان ورو د غلامولو دپاره استعمالولو، هم هغه اسلام نن د ایمان خرڅو مولیانو عالمانو او پیرانو د کافر پیرنګي د سیاسي اغراضو او مقاصدو دپاره استعمالولو.